سي د آزاد جرګې فیسبوکي بنډار ته زه شازیه حیا ستاسو هرکلی کوم. په دې فیسبوکي بنډار کې زموږ میلمانه دي په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو پخوانی استازې عایشه خرم، سیاسي فعال ولی الله شاهین او د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی. تاسې درې واړه ستړي مسئ، خوش آمدید به بندار فیسبوکی ما و مثل همیشه که از یادم میره در فیسبوکی بندار همکارم منیر مهربان هم همراه ما هستند. مهربان خوش آمدی. سپاس سلام. عایشه جان غواړم بس تا سره یو ځای پیل کړم د یوې میرمنې او د یوې افغان ځوانې په توګه په ټوله کې د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزئ؟ سلامونه تاسو ته، د بحث ګډون کوونکو ته او ټولو لیدونکو ته. زه د یو ځوانې په حیث چې اوس د اوسني سیاسي او ټولنیز داینامیکس او د مسایلو شاهده یم. یو رقم لکه یو څوک چې د تیاتر آډینس وي د هغو په حیث کله چې زه ګورم چې په غټه صحنه کې په غټ پکچر کې څه تیریږي په افغانستان کې، زه د سولې پروسه اوس موږ ګورو چې هغه مرحلې ته رسېدلې ده چې یوه ډیره حساسه او مغلقه او پیچلې مرحله به د ټولې سولې پروسه وي. مګر په دې مرحله کې د ځوانانو نقش او د ځوانانو ونډه او ګډون هر رقم چې تاسو یادونه وکړله ډیره پیکه او کمرنګه ده او د دو کمرنګتوب دلایل مختلف دي. اول د دې چې اوس ځوانان اگر چې ډیر شعارآمیز کله چې دوی سره برخورد کیږي چې دوی د جنگ قربانیان دي او د قربانی محوره روایت چې اوس ځوانانو ته ډیر ورکړل شوی دی، اگر چې واقعیت دی اما دا یو رقم منفعلانه وضعیت ورته ورکوي چې ځوانان د هغه اصلي رول نه دوی وباسي او فقط د اجنداګانو او د تصامیمو ریسیپینټس یا دریافت کوونکي دي تر دو چې عاملین وي او مساوي ګډون کوونکي په مهمو تصامیمو کې وګڼل شي. او بل دا چې مشران زموږ سیاسي مشران د ځوانانو په هغه مهم رول چې دوی لوبولی شي د هغه نیرو په حساب د هغه ټولنیز نیرو په حساب چې د یو پایدار سولې په خاطر په ګراس روت لیول کې فعالیت کولی شي، هغه رول ورته په رسمیت نه دی پیژندلی او تر اوسه زموږ سیاستمداران د سولې ته بیا هم د سیاسي لنز نه ګوري تر څو چې اجتماعي لنز نه وګوري، ځکه سوله فقط په قطر کې د الیت ډلې په منځ کې حکومت او د طالبانو د سیاسي ډلې په منځ کې هغه سوله هیڅ وخت پایدار او دایمي سوله نشي کېدلی. او زه به یو مثال ویم چې موږ مختلف دورو کې لابینګ کړی د ځوانانو شمولیت په حساب او هغه څه چې موږ زیاتر د مشرانو نه اورېدلي دي دا دی چې ځوانان د سیاسي مسایلو کې دخالت نه کړي او خپل درسونو ته د پام کړي. سمه ده چې د مهم موضوع ده چې ځوانان خپل تعلیم او پیشرفت فکر وکړي، اما سوله سیاسي مسله نه ده. سوله د ځوانانو سرنوشت دی او د هغوی او د دغو ملت او د ټول ملک آینده ده. نو کله چې ځوانان په خپل آینده کې رول ونه لري، غږ ونه لري، نو هغه سوله هیڅ وخت پایدار سوله نشي کېدای. ډیره زیاته مننه. هاشتاګ ستاسو د زړه خبره، هاشتاگ گپ دل شما، فیسبوک لایف جرگه آزاد BBC در مورد نقش جوانان در پروسه صلح بحث داریم. شاهین صاحب تاسو برسم عایشه خرم لخپلو تیرو تجربونه کیسه وکړله و سیاسي مشرانو به ورته ویل چې ځوانان د خپل درس وایي، ځوانان ته څه په سیاسي خبر واقعا هم داسې ده؟ نه، زه فکر کوم چې ځوانان ته باید واقعي رول ورکړل شي او متاسفانه تر اوسه پورې د یو شعار په حد کې د ځوانانو د رول په اړه باندې خبره کیږي. که تاسو د افغانستان قانون ته وګورئ، د افغانستان په قانون کې تر 18 کلنۍ پورې یو څوک ماشوم بلل کیږي او دا په عین وخت کې څو مشکله لري. یو دا چې ته یعنی د ځوان چې همدغه د ځوانۍ وخت دی
د 18 مخکې د 12 شروع دغه د ځوانۍ وخت دی. په دې وخت کې هغه د رشد وخت دی چې په فکري لحاظ باندې ته یو ماشوم ته د آینده په اړه باندې مسیر وټاکې. که تاسو په تاریخ کې وګورئ محمد ابن القاسم چې سند یې فتح کړی دی هغه 19 کلن و. که تاسو د قسطنطنیه یا د اوسنۍ استانبول د دې د فاتح عمر وګورئ دا 18 کلن و محمد الفاتح. که تاسو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د ابوبکر صدیق په زمانه کې د لښکر قمندانان وګورئ مثلا یو مثال یې تاسو ته درکړم اسامه بن زید هغه 18 کلن و خو یو داسې لښکر رهبري یې کړه چې په هغې کې ابوبکر د عسکر په حیث باندې روان و. دلته یو قانوني ستونزه هم ده چې قانون زموږ د ځوان په ځوانۍ او په هغه اهلیت باندې زر اعتراف نه کوي. دا یوه ستونزه ده. بله ستونزه په مشرانو کې ده. مشران همیش ځوانانو ته یوه ګمراه کوونکې جمله چې کاروي هغه دا ده چې آینده د تاسو ده خو په حاضر کې کار مه لرئ. حاضر زموږ دی چې څنګه آسان کې زغله و هغه سپیب کې زغله و. خو کومه آینده شاهین صاحب که حساب وکړو چې مثلا که هغه آینده چې دوی ورته حسابوي که اوس یو ځوان 20 کلن فکر کوم دغه سیاسي مشرانو ته بیا آینده کله چې دوی 40 کلن سي هغه آینده بیا ورته ښیي که څنګه؟ نه هغه آینده ورته ښیي چې کله سپین ږیري مړه شي هغه آینده ورته ښیي چې کله موږ نه وو بیا تاسې. زه فکر کوم چې د ځوانانو د رشد لپاره د سالم رشد لپاره لومړی سنګر زموږ کورنۍ دي، دویم سنګر زموږ اجتماع ده، پوهنتونونه هم دي، مکتبونه هم دي. په دې کې د ځوانانو د رشد لپاره باید واقعي کار وشي. هغه په خپل ځان باندې د اعتماد د هغې وروزل شي، هغې ته په کورنیو مجالسو کې برخه ورکړل شي، د هغې خوښه واخیستل شي. په اکثرو مسایلو کې حتی د درس په اړه باندې چې ته څه شي مثلا شوق لرې غواړې کوم مضمون کې تخصص واخلې، کوم مضمون کې غواړې مخکې لاړ شې، دغه مسایل دي چې د ډېرې ابتدا نه یعنې د 10 کلنۍ نه د 8 کلنۍ نه د 6 کلنۍ نه ماشوم څه باید دغه مسایل مطرح شي، بحث شي ورسره. هغه باید په ژوند کې یو ایډیال ولري، هغه ایډیال د فرصت هم ولري چې هغه ترمیم کړي. کیدای شي په 6 کلنۍ کې د سړي یو هدف وسي چې زه باید په ژوند کې د فلاني غوندې شم، خو که 10 کلن کېږي کیدای شي هغه ایډیال یې تغییر وخوري، قناعتونه او باورونه یې هغه شي تغییر وخوري. بنان د ځوان روزل، د ماشوم روزل دا د اوسپنې د څپلیو زړول دي او رول ورکول دا خودګذري ده. دغه خودګذري په اکثرو خلکو کې نشته ده، په مشرانو کې دغه خودګذري نشته ده. ځوان ته همیش دستیکه مینیسي، په ټیټه سترګه باندې هغه حساب نه کوي، حساب پې نه کوي، باور پې نه کوي چې دا نو څه شی ده، دا به نو څه وکړي. حقیقت د امر دا دی چې دا زه د دې مسلې سره سخت خلاف یم. یو څوک د پوهنتون کې درس وي، په درس کې دې اول نمره اوسي، خو په هغه قضایو کې خاصتا چې دوی د ژوند او د آینده سره تړلي وي په هغې کې د مکمله ونډه واخلي، په هغې کې د دغه خبر ومنل شي. او دا چې زه مثلا د یو سپین ږیري په حیث باندې د یو بل چا دپاره نقشه جوړوم، نقشه یې را جوړوم چې ته به په دې لار باندې ځې او هغه اصلا د ده خوښه نه وي، نو نه به هغه مسیر ته ورسي چې زه غواړم او نه هغه مسیر چې دی غواړي هغې ته خو مات او دا به خپله یو تپل شوی کار او لارې بلکل دغسې د ځوانانو مخه باید هغسې خلاصه شي چې دوی خپل ځان باندې باورمند شي. ډیره زیاده مننه مهربان. کاربران فیسبوک چی میگن؟ بله شادیا جان، تا اینجا که برنامه پیش رفته کاربران زیاد برنامه را لایک زدند، هپی لایک، لفت لایک و کامنت های هم زیاد آمده. یکی دو کامنت جالب هم میشه برای شما بخوانم. اول عبدالحکیم اسمتی پرسیدن که شخصی که لپتاپ به دست داره برش بگوین که حرفای دیگران رو گوش بده، از های پنل و با گیم بازی نکنه. که تشکری میکنیم از آقای اسمتی که با دقت برنامه را میبینن و ما را دنبال میکنن. سپاس از اونا. ما باید بگویم که فقط دنبال کامنت های شما هستم، کامنت هایی که دوستای ما، کاربرای ما برای ما ارسال میکنن او را به خوانش میگیریم، با دوستان شریک میسازم و بیشتر کاربرا شازه جان
میخوان که اپدیت بگیرن از شما، از پنل، از ما که چه وقت مذاکرات آغاز میشه. خب ما معلومات برشان میدم. میشه در این مورد اگر چیزی و در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی و در مورد هیئت مذاکره کننده باید گفته شود که لوجستیکی پلاوی قطر ته رسیدلی ده. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی نن لاړ سي قطر ته، خو تر دې دمه د دوی سفر ځنډېدلی سبا ته، خو اوس ویل کېږي چې دغه مرکچی پلاوی به سبا ته ځي، خو حکومتي کارونه دي و په دې مسایلو کې قطعي موږ څه نسو ویلی. شاید د دې امکان هم وي چې ماښام د یا د شپې دوی حرکت وکړي او بیا هم څنګه چې رسما اعلان سوي نو دغه مرکچی پلاوی به سبا ته ځي او د راپورونو او د خبرونو له مخې تر دې دمه چې څه په رسنیو کې ویل سوي دي هغه دا دي چې بین الافغاني مذاکرات به شاید شنبه یا یک شنبه پیلیگی. احمدزی صاحب میخوایم که نظر شما را داشته باشم. نزدیک به 70% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میده. شما چی فکر میکنین همین اقلیت از بزرگان در دوحه که 21 نفر از این طرف است و 21 نفر از اون طرف، اونا میتونن تغییری در زندگی همین مردم افغانستان با ویژه همین جوانان بیارن؟ سلام به شما و به مهمانان عزیز و همچنان به کسایی که برنامه را تعقیب میکنن. فعلا متاسفانه که نه. اول خب بیاین که سر یک موضوعی که میال اینستیتوت صلح افغانستان کار میکنه که ما امی تعداد از دوستایی که میرن به صفت تیم مذاکره کننده حداقل اکثریت افغانا، اکثریت مطلق افغانا در مورد از یا معلومات ندارن که یا کی هستن. آیا نمایندگی واقعی از افغانستان که 40 سال جنگ زده و میتونه بر از این جنگ یک نقطه پایان ببخشه؟ آیا میتونن در او سطح باشن که از افغانستان یک تعریف واقعی داشته باشه؟ خصوصا از بخش جوانان که متاسفانه یک تعداد محدود جوانایی هستن که به سلسله یا امو روابط سیاسی که دارن یا روابط دیگه‌ای که دارن، حتی از طرف بعض کشورها بازایشان انتخاب شده که باید برن. درست است در کاتگوری جوان نمیاین، اما جوان واقعی که او از درد و رنج افغانستان آگاه باشه و نمیتونن که بر از این موضوع یک راه حل را و نمایندگی واقعی از جوانان افغانستان کنه. شما ببینید جوان ما داریم در هلمند، جوان ما داریم در خوگیانی ننگرهار که این جوان در زندگی شاید دو طرف نرفته باشه، شاید زندگی اکثریت بخش زندگیش در خارج از کشور گذشته باشه. چه قسم یک جوانی میتونه یک تعریف واقعی و یا لابیگر خوبه به خاطر ارزش های افغانستان و به خاطر دفاع از حقوق جوانان در اوج داشته باشه؟ من فکر نکنم که این تعداد دوستایی که هستن با وجود از اینکه احترام برشان دارم، تعداد هستن که واقعا در این کاتگوری هستن که بتونن تعریف خوبی از صلح و جنگ افغانستان داشته باشه، بتونن یک لابیگر خوب باشه بر افغانستان. اما در مجموع اکثریتشون متاسفانه کسایی هستن که فقط فرمایشی و نمایشی و به شکل سمبولیک انتخاب شدن و هیچگاه نمیتونن که خصوصا تیم که از این طرف انتخاب شده. تشکر. هشتگ گپ دل شما، هشتگ ستاسو د زړه خبره. د بی بی سی د آزاد جرګې فیسبوکي بندر، په دې فیسبوکي بندر کې زما غ روښانه او مشخصه پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د افغان سولې په دې روان بهیر کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه او وړاندیزونه نیوکې هلته د کومنټ په برخه کې تاسې لیکئ سي. د ما همکار منیر مهربان همدلته ناست ده، ستاسو کومنټونه به ما ته ولولي. مهربان. تازه ترین کامنت هایی که دریافت کردیم شازده جان، ای از اقداد صاحب یک کاربر در صفحه فیسبوک جرگه آزاد نوشتن که فکر کنم چه مشران در جرگو خلق دی نزوانند، ځکه چې مشران تجربه لږ څه زیات لري نسبت ځوانانو ته. به همین شکل هدایت خان کاربر دیگه ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد نوشتن کوم مرکچی پلاوی چې قطر ته ځي آیا دوی د افغانانو استازیتوب کولی سي یا نه؟ و حنیف الله همینی کاربر دیگه ما نوشتن سلام، سوال من این است برنامه را در مرکز نه در ولایت و در ولسوالی ها باید جدا شود. تشکر. کامنت هایی بود که تازه دریافت کرده بودیم. خب تشکر. در مورد یک کامنت از کاربر از فیسبوک میخوایم نظر آیشه جان داشته باشم. آیشه جان میگن که جوانان را باز به میگپای صلح چی بزرگان خوب هستند، تجربه دارند. خودت در سازمان ملل
نماینده پیشین جوانان افغان بودیم، من حیث یک جوان مستقیما مخاطب میخوایم به می کاربر فیسبوکی نظر بدی که نظرتان چی است؟ خب درست است، این یک واقعیت است که بزرگا اگر ما ببینیم تاریخ جرگه های افغانستان را، در جرگه ها بیشتر بزرگ های قومی، بزرگ های منطقه جمع می شدند و مسائل حل می کردند، چون تجربه و خرد که به دست آوردن در طول سالهای زندگی هم باعث می شد که بتانند که موضوعات حل و فصل کنند. اما یک چیز متوجه باشین که ما با ذهنیتی که جنگ آفریدیم صلح نمیتونیم بیافرینیم و اگر ما امروز ادعا داریم که جوانان باید بخشی از تصمیم گیری باشند و رول فعال و رول معنادار در پروسه های تصمیم گیری و صلح داشته باشند، به خاطر این است که جوانای افغانستان را نمیتونیم با جوانای امروزی افغانستان نمیتونیم با جوانهای سال 1995 سال 1990 و دهه‌های 1990 مقایسه کنیم، چون جوانای امروز نه تنهایی که وارثین جنگ بودن و درک کردن که جنگ چقدر میتونه که به حال یک ملت مضر تمام شود، نه تنهایی که وارثین بودن بلکه عاملین اصلی بیشتر پیشرفت های افغانستان هم بودن در طول 19 سال اخیر و کسانی که در شکلگیری افغانستان نوین سهم داشتن و کسانی که قرار است آیندهشان رقم زده شود، اونا را اگر از میز مذاکره به دور میمانین، حداقل اونا را من حیث صد نبینین و من حیث یک نیرو در قشر پایینتر، در مراحل پایینتر از مذاکرات رسمی، من حیث نیرویی که بتونه یک صلح دائمی و اجتماعی را تحکیم ببخشه، من حیث یک نیرو استفاده کنین و هیچگاه اونا رو من حیث یک صد نبینین. بیشترین جمعیت جوانا تشکیل میده و بیشترین رول و سهم را هم میتونه جوانا بازی کنه. تشکر. شاهین صاحب، د سولې لپاره ولسي حرکات اوس له قندهاره پیل تر کابله تر مزاره او په لوڅو پښو باندې، خو داسې فکر نه کوي چې د همدغه ولسي حرکت دغه پایله ډېره جوته نه وه او د نورو پراخو ولسي حرکتونو سبب ولې نه سو؟ ستونزه دلته دا ده چې دغه 40 کلن جګړې د خلکو اعتمادونه ختم کړي دي. اعتماد ختم کړی یا خلک بې پروا سوي دي یا تیارخونه مخته سوي؟ همدغه بې تفاوتي د عدم اعتماد نه رامنځته کېږي. خلک هغه خپل قوت چې لري په هغې خپل قوت باندې بې باوره دي. زه وایم چې ډېر غټ انقلابونه بغیر د یوې مرمۍ د فیر نه هم راتللی شي، که مدني فعالیت وشي، که مظاهرې وشي، که خلک د خپلې رایې د خپل نظر د قبلول دپاره همدغسې مدني اعتراضونه وکړي. زه فکر کوم چې ډېر مسایل د دې سره حل کېږي. خو ستونزه چېرته ده؟ ستونزه دلته ده چې هر څوک مخکې شي، دویم کس چې په هغې پسې راځي هغه یې پښه ویي چې وله دې پروژه اخیستې ده. د هلمند نه خلک را روان شول، کابل ته راغلل، د کابل نه لاړل مزار ته او نه پوهېږم کومو ځایو ته پښې ابلې لاړل او پښې لوڅې لاړل. د خلکو باید یو انقلاب راپورته کړی وای. ولې دغه انقلاب راپورته نه سوی؟ متاسفانه همدغه د بې اعتمادۍ مسله ده. دا د بې اعتمادۍ مسله ده. شاهین صاحب، دلته یو باور ځینو سره دا هم ده چې ځا شکر خلیلزاد څه هغه باید سوله راولي، د خلیلزاد کار ده. دا عینا د همدې بې باورۍ نه سرچینه اخلي. اوس که تاسې د ولسي خلکو څه وګورئ، دا زموږ هېڅ شی په وس کې نشته. یعنې زه کله چې په ټکسي کې کښېنم د ټکسیوانان ډېر بحثونه کوي، سیاسي بحثونه کوي، وایي چې هېڅ شی د موږ په وس کې نشته دي. هر څه چې امریکا غوښتي وي. نه وروره، امریکا دلته غوښتې وه چې افغانستان په یوه ورځ کې کنټرول کړي، خو یو څه خلک راپورته شول، مزاحمت یې جوړ کړو، هغه خلک دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه باید ووځي. درسته ده؟ که هغې خلکو هم دا فکر کړی وای چې یاره نو موږ هیڅ شی نشو کولی، نو تر نن ورځې پورې به بیا امریکا دا چورت هم نه وای ویلی چې د افغانستان نه وځي. مثال دا اوس هم که موږ په خپل ځان کې هغه باور را ژوندی کړو چې هغه قوت چې موږ یې لرو، هغه نیرو چې موږ یې لرو، په هغې باندې کار وکړو او هغې ته دغه اعتماد نقل کړو. مثلا د ځوانانو په اړه باندې ما د وخت وی، دې ځوانانو ته موږ
هغه د خود اعتمادۍ روحیه هم نه ده ورته نقل کړې په دروسه. همدا وجه ده چې یو ځوان به وي مثلا 15 کلن ځوان به وي هغه یعنی اوس باید د ما په ځای د ما زوی ناست وای دلته یا لورکۍ ناسته وای یا مثلا یو بل 15 کلن ځوان دلته ناست وای او د تاسو په دې مواردو باندې ډیر جدي بحث کړی وای. درسته ده هغه نشي کولی بعد مرغه ولې نشي کولی ځکه دا موقع موږ نه ده ورته ورکړی دغه اعتماد موږ نه دی ورته نقل کړی یا مثلا نم دی غوښتي چې د هغوی مسیر دی بدل شي سیاست دی داخل شي. دلته مسله دا ده چې یو څوک په کومه لار باندې ځي بیا هغه نور ټولې برخې ترې نه پاتې وي. که یو څوک په سیاست کې داخل کیږي د هغې نه ژوند پاتې وي زندګي ترې نه پاتې وي تمامه ورځ بحثونه کوي جلسو ته ځي ښکته پورته دغه مسایل دي. اوس د دې سخت ضرورت دی چې ولسي حرکتونه زه دا نن هم په یو ولسي جلسه کې ما برخه درلودله چې په هغې کې مشران راټول وو او هغه مشرانو دا وي چې موږ باید ولس ته مراجعه وکړو. ولس باید پس د دې حکم وي ولس باید هغه جهت وي چې هغه هر چا ته خپل حد ور وټاکي. که چېرته د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې هغسې کړنې کوي چې هغه د افغانانو د غوښتنې او د ارمان سره په ټکر کې دي ولس باید د هغې ځواب ووایي. او همدارنګه هغه بله خوا همدارنګه بله خوا طالبان که چېرته هغوی دغسې کړنې ترسره کوي چې هغه د سولې د دغې ارمان د مخنیوي سبب ګرځي باید یو جهت موجود وي هغه جهت څوک دی ولس دی. اوس د دې مسلې دپاره اصلا تبلیغ ضرور نه و چې موږ باید تبلیغ وکړو خلک راټول کړو. خلک باید خپله په دې باندې پوه وي خو متاسفانه تر اوسه پورې هم هغې سټیج ته نه وي رسېدلې چې په هغې کې ولس خودجوشه راپورته شي او وایي چې زما حق دغه دی او د دې حق نخواته زه بله هیچ خبر نمانم. آمازای صاحب به شما برمیگردیم یک سوال کوتاه یا با جزئی بالا پختن می پاتس بالا کله د افغان حکومت مرکچی پلاوی نوملړ چې اعلان سو خو احمدزي صاحب ورته اشاره وکړله خپل هغه نظر وویل چې د افغانستان د خلکو استازیتوب په سمه توګه خصوصا د ځوانانو استازیتوب پکې دغه استازي نشي کولی ځکه چې داسې استازي نه دي چې وړ وي. د احمدزي صاحب نظر و که څه هم په دې لیست کې خالد نور او باتور ستا د ځوانانو په استازیتوب خو کله چې د طالبانو د مرکچي پلاوي لیست اعلان څه اول خو د ښځو استازي خو پکې بیخي نسته بیا د ځوانانو هم داسې څوک نسته. هغه نوملړ ته چې ټول وګوري زه فکر کوم چې سن خو به یې له 40 نه پورته د ستانکزي صاحب نه شروع او تر پایه پورې تاسې خو قطر ته تللي له دغو کسانو سره مو لیدلي دي ولې د دوی په همدغه مرکچي پلاوي کې د ځوانانو استازي نشته؟ دا چې د ځوانانو استازي په هغې ځای کې نشته دي هغه د دې خپل تصمیم دی خو د قطر په دفتر کې ډیر ځوانان او ډیر فعاله ځوانان بلکې د قطر دفتر ټول د ځوانانو په مټو باندې چلیږي. بیا بله نیوکه دا ده چې په ښځې ولې نشته دا چې ښځې نشته دي تر اوسه پورې هم هغه خلک فکر کوم دغه آمادګي نشته ده یعنی دغسې وتل یې ښځې چې هغه په سیاست کې فعاله پاتې شوي وي دغسې ښځې طبعا د افغانستان طالبان د یو جنګي شرایطو نه تېرېدل نو فکر نه کوم چې دغسې مېرمنې دي موجودې وي چې هغه هم سیاسي بصیرت ولري او هم په سیاسي ساحه کې فعالې وي او هم د دې په معیار باندې برابر وي باحجابه وي تعلیم یافته وي هغسې خو دوی د دوی نه دا ګیله ځکه نشي کېدلی چې دوی دغه 20 کاله په جنګ کې لګیا دي او په جنګ کې ډېرې دغسې کمی موجودې وي چې تی نشي تلافي کولی په یوه ورځ کې ته نشي تلافي کولی. خو تاسې د دې طرف د ځوانانو خبره وکړه چې خالد نور دی او باتور دی او څوک دی یعنی ولې خالد نور ولې باتور ولې عایشه جان ولاړه نشي ولې مثلا عایشه جان ته ورته ولې ته لاړه نشي مثال زه درته وایم کنه د افغانستان سیاست میراثي دی چې د عطانور زوی به خالد نور بځي او بیا چې خالد نور لاړ شي سپینګیره شي بیا به دغه زوی دغه سلسلې ته ولې دوام ورکوي همدلته بیا خبره پرته د افغانستان په اوسیدونکو او
ځوانانو ته شي تا ته ګرځي چې تا څه وکړل په دې لیست کې مثلا ته نه یا ستا په څېر نور ځوانان نشته نو همدغه لپاره تا څه وکړل ولې داسې ونه سول هغه جریان کې چې ما لابینګ کړله د ځوانانو شمولیت په خاطر سولې پروسه کې ما هم په ملي پلیټفورمو کې هم په بین‌المللي پلیټفورمو کې دا مسله مې یاده کړې ده د هغو په خاطر مې ځوانان سره مشورې کړي او هغه پیغامونه مې مسؤلین ته رسولي مګر یو څه چې ډېر جالب دي زه به تاسو ته ووایم چې ما یو خارجي سفر کې چې بین‌المللي پلیټفورم کې مې باید ځوانان لابینګ کړی و د یو خارجي دیپلومات نه مې دا واورېدل چې دغه دوه خلک چې تاسو اوس نوم یاد کړله هغه ما ته یاد کړ پیش دونه چې هیئت ترکیب مشخص شي پیش دونه چې حتی بین الافغاني مذاکرات خبری شروع شي ما د خارجیان نه واورېدل چې د دوه تنه به د ځوانانو استازیتوب کا او ما فکر نکرد چې در رښتیا وي فکر میکرد چې دا به یو حدس و گمان وي یو څه به وي چې دوی به بیا پس په نظر که شاید ونیسي آیشا جان آن خود گپ از گپ تیر شد لیست نهایی شده و این هیئت مذاکره کننده امروز یا صبح به قطر میره و شما و یا هم مثل شما دیگه جوانان خو از این پروسه ماندید حال در افغانستان در کابل که هستین و یا در ولایاتی که همین جوانان هستن چی باید کنند به خاطر سال اگر ما نتونیم که در ترکیب خود تیم مذاکره کننده تغییر بیاریم اگر نتونیم در چهره ها تغییر بیاریم میتونیم از مکانیزم های مختلف کمبودی هایی که وجود داره اونا را مکمل بسازیم که به خاطر از این جوانان نه تنها در کابل بلکه از تمام کشور یعنی از طریقه های مختلف از طریق یک گفتم میتونم از طریق یک قطعنامه واحد ملی برای حکومت گفتن که ما میخواهیم به حیث افرادی که قرار است در مورد سرنوشتشان تصمیم اتخاذ شود در تیم های تکنیکی باشیم دست و پای حکومت و تیم های مذاکره کننده باشیم و یک لینک یک کاتالیست میان طالبا و حکومت باشیم جوانای پیشنهادها را کردن اما تا وقتی که یک صلاحیت یک رول برای جوان از طرف مسئولین شناخته نشه هر چقدر که جوان ادعا کنن و استاده شوند به خاطر حمایت هیچ فایده ای نداره تشکر هشتگ استاسو د زړه خبره هشتگ گپ دل شما فیسبوک لایف جرگه آزادی BBC است در این فیسبوک لایف بحث ما در مورد نقش جوانان در پروسه یا روند جاری صلح است شما چی فکر میکنید در همین روند جاری صلح نقش جوانان چگونه ارزیابی میکنین؟ مهربان ما میخوایم که شما کامنت ها را بگین اما اگه اجازه میتیم یک نظر کوتاهی از احمدزاده صاحب داشته باشم باز با شما برمیگردم. احمدزاده صاحب تا این جای بحث در مورد ای که آیا به جوانان نقش داده شده و نشده و موانع و مشکلات گپ زدیم اما فعلا حالا میخوایم که بعضی از راهکارهای عملی را سرش بحث کنیم خب که حال وضعیت همچنین است در همچون وضعیت همین جوانان حالا چی قدم میتونن کتابال نکردن دو موضوع عمده که به کار است یکی که هسته‌سازی شود در بین خود جوانان البته که تعریف از جوان ما شما داریم و میگیم جوانان صرف همون نیستند که چند تن جوان در کابل و در شهرهای بزرگ افغانستان هستند سرجوانان باید در حداقل به سطح هر زون کار شود جوانان منسجم شوند در قدم دوم چیزی که سپورت میتهیره شما باور کنین که تانوس هم در مسائل داغ افغانستان در اکثر مسائلی که سرنوشت ساز است بر افغانستان کشورهای بیرونی خصوصا کشورهای بزرگ دنیا امو رول عمده دارند تانوس امو کلید به نحو به دست از اوست بالاخره به سطح کشورهای منطقه و جهان کار شود و از او خواسته شود که اگر یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در مسائل افغانستان کار میکنن حق جوان باید تلف نشه تا که تصمیم امو اپروچ تاپ داون یا از بالا به پایین از این مرحله که ما درست از مرحله که از گراس روت ما کار میکنیم و از پایین طرف بالا میریم این چیزی است که امروز جوانو در تمام ولایت کار شود مسئولیت های از یا بر از یا معلوم شود چون اکثر جوانان که هم قسم پیشتر اشاره کردیم که در فامیلای بزرگ شدن که برزو حق ازی داده نشده که او گپ بزن خب اما یک مسئله دیگه هم است که حق دادن همیشه حق باید گرفته شود همین خودجوشی در این جوانان نیست شما ببینید پیشتر خودتون مثال دوستایی که از هلمند حرکت کردن و به چندین ولایت به شمول کابل کی احترام کردن امو وضعیت را که داشتن که حتی پاهایشان از یک تعداد دوستا شاید از سبب از اون چیزا به حق رسیدن زندگی خود از دست دادن
کی برش احترام گذاشت. این همین قسم است که وقت جوانای دیگه هم شما در مورد این مسائل صحبت میکنین، چون پیشتر شاهین اشاره کردن بر این موضوع که موضوع اعتماد است. وقتی که ما میبینیم که در گذشته علیه جوانان چی شده، جوانان که ابتکارات داشتن در مقابلش چی داده شده، اون بود که اکثر جوانان تصمیم از این نمیتونن گرفته که بالاخره یا بخیزن وقت خودم ضایع کنن و یک کار کنن. این چیز است که یک مثلث تشکیل میده. حکومت اول آغازش باید از جوانان شود، باید جوانان مسئولیت پذیر باشن، یک کار را آغاز کنن، اما سپورت باید کی برش بتن؟ حکومت. و به سطح جهانی کشورهای منطقه خصوصا ایالات متحده امریکا که در باری سرنوشت ما که وقت تصمیم میگیره یا 2 بار مذاکرات میکنه با تحریک طالبان، از خود افغانستان اصلا کسی در اون موضوع وجود نداشت و بالاخره حالا هر تصمیمی را که میگیره من خبر نیستم، اما در غیاب ما در حق ما فیصله میشه. از ایالات متحده امریکا و سایر کشورهایی که در مسائل افغانستان دخیل هستند خواست ما است که جوانان را از چشم نندازن و ارزش قائل شوند به اون مسائلی که جوانان دارن. اون امروز که موضوع اعتماد است. وقتی اگر جوان یک کار را آغاز کنه، در مرحله دوم باید دولت او را سپورت بده، در مرحله سوم جامعه جهانی. اگر سپورت داده نمیشه، باور کنین که باز هیچ جوانی شاید دیگه این تصمیم را نگیره که در آینده در موضوعات افغانستان بالاخره بخواد کار کنه. تشکر. هشتگ گپ دل شما، هشتگ استاسو د زړه خبره. فیسبوک لایف جرگه آزاد BBC است. در مورد نقش جوانان در پروسه صلح بحث داریم. از شمایی که امی فیسبوک لایف ما را میبینین، ما سوال دارم، شما چی فکر میکنین چطور میشه که در امی پروسه جاری صلح افغانستان نقش جوانان افغان برازنده و پررنگ شود؟ نظرتان بنویسین. قابل یادآوری است پیش از اینکه امی فیسبوک لایف ما آغاز کنیم، در قطر همراه دفتر سیاسی طالبان و در اینجا با شورای عالی مصالحه افغانستان ما تماس گرفتیم و از هر دو طرف ما خواهش کردیم که همه برنامه ما را همیالی و یا هم بعداً ببینن. پس شما هر نظر، انتقاد و پیشنهادی که در کامنت نوشته میکنین و تا به اینجا ما میرسانین، باور داشته باشین چې ستاسو هر نظر او وړاندیز او نیوکه د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزه لري او اوریدل کیږي. مهربان. شازده جان، کامنت های زیاده از کاربران ما دریافت کردیم که شاید من نتونم در مدت که برنامه جریان داره به این تعداد کامنت ها پاسخ بتیم به همه برسیم، اما میخوایم که از تعداد نام ببریم و انتخابم شده. یک کامنت بالای شاهین صاحب که او را میشه خودشان حضور دارن بگن و پیش از اینکه بریم به انتقادی که بالای شاهین صاحب شده، وحید الله محبت ناصری نوشتن، یکی از کاربران ما، که ځوانان په سوله کې مهم رول درلودلی شي، خو کوم ځوانان دلته ځوانان دومره پاشل شوي دي چې راټولول ډېر ستونزمن کار دی. دلته ځوانان په دومره ګډ وډ لارو روان دي چې خپل اصلي لاره دوی نه ورک سوې ده. لومړی دلته د یو مشترک چتر لاندې د ځوانانو راټولول پکار دي. نو ولې ولا که چیرې د اوس د فیسبوکي بنډار ګوري بیرته مې پوښتنه له تانه ده، کله چې ته وایې چې ځوانان سره پاشل سوي دي یا په نورو برخو کې دوی بوخت دي او دې برخې ته هېڅ پام نه ده، ته خپله راته ووایه چې څه وسي چې دا ځوانان بیرته سره راټول سي او پام یې سولې ته راوګرځي. نو ستا ځواب ته زه انتظار یم. ښه کاربر دیگه ما جان آقا غزیوال نوشتن، شاهین صاحب او جرګې نورو غړو ته سلام. زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده، بدبختانه اکثره ځوانان اوس دلته غربي رسم او کلتور رایج کولو ته تهذیب او تمدن وایي. ایله ده آینده کې د ځوانانو تربیه او فکر په اسلامي او افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره وشي. موږ باید د غرب ساينس یا تکنالوژي کاپی کړو، نه د هغوی عقاید او کلتور. خدا چې شاهین صاحب حضور لري خپله بیا او کومه نیوکه په شاهین صاحب وه چې زه هغه ته انتظار یم. شاهین صاحب باندې کومه نیوکه څه وه؟ همدغه و چې کوم کامنت چې اوس ما ولوستله د شاهین صاحب د خبرو پر وړاندې چې باید ځوانان ته په داسې ډول تربیه سي چې د غرب ټکنالوژي کاپي کړي، نه دا چې د غرب تمدن او فرهنګ. زه فکر کوم دا به ډېر زه په دې باندې غواړم یوه ډېره مختصره تبصره ولرم. ګورئ، د افغانستان کې مو اکثره
نور خلک لوباب د یو شي اخلي موږ یې پوستکي خورو. مثلا د دیموکراسۍ نه زموږ ټول تعریف دا دی چې په هغې کې د زه د لباس ازادي ولرم چې څنګه لباس اغوندم هغسې دې واغوندم بغیر دې نه چې د جامعې عنعناتو کلتور دود او دستور دې ته موږ توجه ولرو. دا یوه مهمه خبر ده ځکه اسلام چې کله موږ اسلام وایي اسلام د سلام نه اخیستل شوی. سلام امنیت ته وایي. امنیت دا دی چې زه کله تا ته وایم چې السلام علیکم معنا ده چې زه تا ته ضمانت درکوم چې ستا آبرو عزت ژوند مال دا ټول زما په وړاندې محفوظ دي. د سلام معنا دغه ده. نو کله چې ته په یوه جامعه کې یو بیل رنګ خلکو ته وړاندې کوي هغسې رنګ چې د دې جامعې نه دغه دی مخالف دی ته اصلا د جامعې د امنیت سره ټکر کوي. عمومي امنیت مثلا که زه دریشي واغوندم یا افغاني کالي واغوندم په دې کې مشکل څه دی؟ صحیح شوه. خو که کله د موږ د جامعې ذهني رشد دغه حد ته ورسېدلو چې هغلته بیا د نیکتایي څه اصلا حساسیت نه و نو زه که ټول خلک یې واغوندي زما به هېڅ نوی اعتراض نه وي. شاهین صاحب داسې فکر نه کوي چې ښه ده چې په پیل کې لومړیتوب ولرو؟ مثلا فکر نه کوي چې اول د سولې راتګ ته د لومړیتوب ورکړل سي بیا د په دې خبرې وسي چې د تا ټیکری د 1 متر یا 2 متره؟ دقیقا په اسلام کې دا خبره ډیره واضح ده. فقه اولویات ورته وایي چې ته اولویتونه وپېژنې. اولویتونه دا دي چې آیا اما دپاره اولویت دا دی چې یوه جنۍ درس ووایي او که یوه جنۍ پتلون واغوندي اولویت کوم یو دی؟ اما دپاره اولویت آیا دا باید وسي چې ښځه مې 10 متره ټیکری واغوندي او که اولویت راته دا وسي چې دغه میرمنه مې حداقل هغه صحي خدمات ته لاسرسی ولري. صحیح شو. دا هغه څه دي چې په دغسې یوه نارسه جامعه کې لکه موږ او تاسې چې لرو په هغې کې ټکرونه رامنځته کېږي. د ما غوښتنه د ځوانانو نه د پیغلو نه د ځوانانو نه همدا ده چې د جامعې هغه عیني واقعیتونه هغه هم مد نظر ونیسي. د هر څه څه د ټکر نه کوي. موږ ډېر اوږد مزل په مخ کې لرو او یا هم شاهین صاحب ډېر د عجله نه کوي؟ فکر نه کوي؟ دقیقا عجله دې نه کوي. ما د وخته تاسو ته چې وویل چې موږ د دیموکراسۍ پوستکي خورو نو تعریف هم د دیموکراسۍ نه دا دی چې زه یوازې فقط د کالیو هغه ولرم. خو د بیان د ازادۍ په متعلق چې د دیموکراسۍ کوم هغه دي خبرې دي په هغې باندې حتی بیا دغه حکومت هم اعتراف نه لري. ته دې د نظر خلاف خبره وکړه نو تهدید یې عملا زه د دې مسایلو څخه مخ یم. زه د خپلې شخصي تجربې نه درته وایم. نو بناً ځینې مسایل صرف د شعار ته د پورې مطرح دي او موږ باید واقعي ژوند ته داخل شو. واقعي ژوند په واقعیتونو باندې بناوي او د ملک د وطن د ولس د بهترۍ دپاره باید کار وکړو په هغه چوکاټ کې چې هغه د خلکو لپاره د منلو وړ دی. ګورئ جاپان کنفوشیوس مذهب دی او هغه یو ډېر مزخرف مذهب دی. هماغه مذهب باندې دی ژوند کوي خو ټکنالوژي دغسې ده چې ټوله دنیا یې نیولې. که یو څوک په څه شي باندې فخر کوي په موټر باندې فخر کوي چې زه دغسې یو موټر لرم نو هغه به جاپانی وي. که یو څوک کور کې دغسې ښه تلویزیون ولري نو هغه جاپانی باید وسي. بناً زه فکر کوم چې د موږ د ترقۍ لارې متفاوتې دي د هغې دپاره باید کار وشي. موږ او تاسې کابل ټول افغانستان نه دی. تاسو که د کابل نه یو 50 کیلومتره هر طرف ته لاړ شئ کاملا یوه متفاوته دنیا ده. حتی د کابل په خپلو اطرافو کې وضعیت کاملا متفاوت دی. بنا د جامعه رشد، ذهنی رشد، د جامعه اقتصادي رشد، د جامعه اجتماعي رشد، د دې لپاره باید کار وشي چې متاسفانه نه دی شوی. یعنی دا اوس که تاسو مکتبو ته لاړ شئ صحیح ده، یو کس د 12 سن نه فارغېږي ولې سویه یې نه لري، یو څوک د پوهنتون نه فارغېږي سویه یې نه لري. دغه څه ضرور دي چې موږ خپل اولادونه خپل کورنۍ ورسوو او دغې نه وروسته بیا په نورو مسایلو باندې بحث وکړو. دغه ټول جانبی دي. مننه. هشتگ گپ دل شما، هشتگ استاسو د زړه خبره. فیسبوک لایف جرگه آزادی BBC است. از شما سوال من است. خب حال همه جوانان چگونه میتوانند روند کند صلح سرعت ببخشند؟ نظر شما
به ما اهمیت داره و ما بار بار ایره میخوایم تکرار کنم که پیش از آغاز همین فیسبوک لایف ما رسما از شورای عالی مصالحه و در قطر از دفتر سیاسی طالبان خواهش کردیم که این برنامه را ببینند. پس شما جوانان که در مورد همه پروسه خودتان، پروسه صلح که است، نظر میتین، پیشنهاد میکنین و یا هم انتقاد با ما و در همه پروسه صلح افغانستان اهمیت داره. پس منتظر کامنت های شما هستم. مهربان همکارم است که بخونه. خب عایشه جان، امروز یا صبح همه مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. 21 نفر تیم مذاکره کننده از این طرف است و 21 نفر از اون طرف. من حیث یک جوان افغان که اینمی 42 نفر در مورد زندگی خودتو و مردم افغانستان اونجا با هم گپ میزنن، پیامت چی است؟ خب قبل از اینکه ما دقیقاً سر پیام بیایم میخوایم ایره بگوییم که تا هنوز هر ساختاری که به حساب پروسه صلح بوده بسیار زیاد سیاسی بوده. یک مثال بسیار نزدیکش میتونم بگویم شورای عالی مصالحه، ترکیب شورای عالی مصالحه است که در او ما هیچ جوانی نداریم یا حداقل مو دریچه‌ای که توسط از او میتونن جوانا با شورای مصالحه و با تیم مذاکره کننده و یا هم هر ساختار دیگه که مربوط به پروسه صلح میشه با اونا وصل شوه، او چینل یا او ارتباط او لینک وجود نداره. به حساب ای که ما قرار است مذاکرات رسمی را داشته باشیم، واسم گپ بیشتر تاکید میکنم که هیچگاه قراردادی که در قطر امضا میشه نمیتونه که او سند که بروی کاغذ است، او امضایی که شده، او توافقی که قرار صورت بگیره، او یک ورق خواهد ماند، یک سند خواهد ماند و هیچگاه او به یک صلح واقعی و مستدام تعریف شده نمیتونه تا زمانی که اما شرایطش در سطح جامعه و در سطح پایینتر و بین جوانا، بین افراد ملکی، بین قربانی‌ها همون زمینه ادغام مجدد، زمینه همدیگر پذیری به وجود نبیاید، هیچگاه او صلح مستدام و مستمر بوده نمیتونه. به او دلیل هست که در پهلوی مذاکرات رسمی باید مذاکرات موازی و غیر رسمی میان جوانای طالب و غیر طالب صورت بگیره و به خاطر ازی طبعا اراده خود طرف طالبا و حکومت بسیار مهم هست. اگر اونا بخواین و مو اراده رو داشته باشن که یک پلتفرم به خاطر جوانا، به خاطر ازی که این آینده مشترک ما در هر دو طرف خود بود، نه آینده مذاکره کننده هایی که در دفتر قطر هستند، طالب هایی که در قطر هستند و یا هم حکومت، ما این صلح را زندگی خواد کردیم و به خاطر از این نیاز هست که همدیگه خود بشناسیم، همدیگر پذیری به وجود بیاید و این باعث شود که یک صلح پایدار داشته باشیم. بله مهربان. بله شازیه جان، کامنت ها باز هم لحظه به لحظه زیاد میشه. علاقمندا و کاربران ما به برنامه بیشتر اهتمام و توجه کردن. محمد اسحاق حسینی نوشته، کاربر ما در صفحه فیسبوک، چرا از جوانان حمایت نمی شود؟ وقتی جوانان برای کاریابی به دفاتر مراجعه می کنند، برایشان گفته می شود چند سال تجربه کاری داری. شما برای جوانان چه برنامه‌ای دارید تا صلح در افغانستان پیاده شود؟ صمد الله خادم نوشته، در افغانستان ځوانان باید زده کړو ته ډیر مخه کړي. ځوانان باید ټولنې ته ډیر خدمت وکړي او ځوانان باید په کلیو او جماعتونو کې عامه پوهاونه وکړي. و حیاس حکیمی، کاربر دیگه ما در صفحه جرگه آزاد در صفحه فیسبوک نوشتن، پروسه صلح پیش نخواهد رفت و کامیاب نخواهد شد، چرا که طالبان حاضر نیستند یک گام به عقب بروند. آنها تسخیر قدرت ها میخواهند. بشیر احمد صافی، کاربر دیگه ما در صفحه فیسبوک نوشتن، نقش جوانان در پروسه صلح افغانستان معنادار نیست، چرا که تمام قدرت به دست زورمندان هست. خب تشکر. اما حالی که تا این جای بست گفته شد که نقش جوانان در پروسه صلح و خود مردم مال اقرار میکنند که سمبولیک است، خب چطور میشه که خود جوانان از این وضعیت خود بکشن؟ ګوري دلته څو مهم ټکي دي چې دې ته باید اشاره وسي. له ما تانه نیولې چې د یو کار پسې و اصلي هدف مو بالاخره څارلی دی چې خدمت دی. موږ په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوو.
نفقه پیدا کول خپل کور ته او خپل د امرار معاش دا د یو ډیره ضروري اولویت دی زموږ او تاسو ټولو لپاره. ځوان ته تر اوسه چا څه کړي دي چې هغه ځوان حداقل د دغه ټکي نه په اصطلاح ګوښه پاتې سي او په اړه یې فکر ونه کړي یاره که زه په دغه کار کې مصروفه شم نو زما د کور لپاره یا زما هغه ضروریات چې دي دغه به څنګه پوره کیږي. د ځوان لپاره څو سمبولیک ځوانان چې زه نه غواړم نومونه یې واخلم چې په مختلفو دسیسو همدا اوس ککړ دي اما د ولسمشر شاوخوا ته ناست دي بیا هم په اعتماد کوي. د ولسمشر لپاره هغه هر ټول افغانستان د هغه ځینې تعریفیږي. حال دا چې د ځوان او د ولسمشر ترمنځ د ځوان او د نظام ترمنځ دغلته یو څوک دی چې د پول حیثیت لري متاسفانه چې دا سم دغه موضوعات نه منعکس کوي. نو وخت چې ځوان په دغسې یو ستونزه کې په داسې یو حالت کې وي چې هغه خپل د مجبوریتونو نه نشي وتلی اول ما تاسو ته ویلي چې هغه هېڅکله دغسې یو کار نه کوي بیا یې کوونکي چې په رضاکاره شکل هم دا اوس زموږ د کار یوه برخه ده چې رضاکاره مسایل یا ولنټریزم په افغانستان کې رایج کړو چې دا په نور نړۍ کې ډېر مهمه ده خو افغانستان کې نشته. بیا یم خبره فقر تولیږي ځکه زه دومره چې فقیر اوسم چې زه خپله ډوډۍ د خوړلو نه لرم نو زه څه کوم چې په رضاکاره شکل په مسایلو کار کوم. دا ډېر مهمه ده چې ذهنیت ورکړل سي ځوانانو ته او کله چې ځوانان د هغه ذهنیت د اخیستلو په مقابل کې یو عکس العمل ښیي نو هغه عکس العمل ته پاملرنه وسي. مثلا مخکې یو دوست کامنټ کې ویلي دی چې د تجربې موضوع دا له اکثرو دوستانو سره همدغسې شوي همداسې چلند لیمیټ د عمر ورته ویلي چې د دغه عمر نه تر دغه عمره عمر باید د دې هغه عمر وي او تجربه یې دغه عمره. حال دا چې دا هېڅ امکان نه لري هغه مایوسه شو. ډیری ځوانان هم دا اوس چې ټوپک یې په اوږې کړی په همدې خاطر چې تا مایوسه کړي دي همدغه نظام مایوسه کړي دي. په دې نظام کې موږ متاسفانه یوه اداره د معینیت په نوم لرو چې هغه په خپل بزنس بوخته ده ځوانانو ته یې هېڅ څه نه دي کړي. نو دا چې ځوانان خپل رول صحیح وشي لوبولی ما تاسو ته مخکې مو ویلي چې دا لازم و ملزوم دی او د بل دی. ځوانان به په حرکت راشي. ځوانان موږ به ډېر یو ښکلی موټر ولرو خو د هغه لپاره به تیل ونه لرو چې هغه په حرکت راولو. دلته حکومت ډېر مسؤلیتونه لري د ځوانانو په مقابل کې. نړیواله ټولنه چون افغانستان د نړۍ د دغه کلي یو کور دی هغوی خپل مسؤلیتونه لري چې متاسفانه تر اوسه نه دي ادا سوي. لکه مخکې چې عایشه جان اشاره وکړه یو بهرنی ډیپلومات څو میاشتې مخکې له دې چې دغه ټولګه وټاکل شي هغه خبر دی چې کوم جناب په دغه ناسته کې د ځوانانو استازیتوب کوي. دا په دې معنه ما تاسو ته اشاره وکړه چې حتی د دوی په سرنوشت کې د دوی په ټاکلو کې بهرني سفارتونو تر همدغه اوسه لاس یې درلوده. نو وخت چې زموږ ځوانان په دې فکر کې یا مڅې چې دغه دوستان چې اوس دغه صفحه ویني او کامنټونه ورکوي هغوی په همدې باور دي چې ځوانان پاشل سوي په ځوانان مختلفې ډلې ټپلې همدغه اوس کار کوي. وخت چې په داسې یو سرنوشت موږ ګرفتاره اوسو مشکله ده چې یو ځوان تصمیم د دې ونیسي چې کار وکړي. ځوانانو ته په کار دی چې اول حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي. حتی د یو وزارت غوښتنه من کړې وه چې ځوانانو ته باید دغه معینیت په یو وزارت بدل سي. په هر ولایت کې د په فعالو ځوانانو باندې کار وسي. زه درته یو لنډ مثال در کوم. ما ځوانان راټول کړ چون یو برخه کې یو د ټکنالوژي په برخه کې ما یو څه لاسته راوړنه درلوده. نور ځوانان سره ترغیب او تشویق شول چې موږ هر یو ځان سره فکر لرو چې وی کو خو امکانات نه لرو. د ولسمشرۍ د معنی نه چې ښاغلی فضلي به مې غږ اوري 10 دفعې مې ورسره تماس نیولی چې موږ خپله په داوطلبانه شکل راځو تاسې دغه ځوانانو ته یو امکانات برابر کړئ. دغه د افغانستان آینده د هر یو سره یوه طرحه ده. هر یو انویټر دی هر یو مخترع دی اما تر ننه پورې ځکه چې دلته نور مسایل دي نو هغه ځوان بل ځل هېڅکله تصمیم نشي نیولی یا خرڅېږي په نورو هیوادونو. نور هیوادونه ورته دغه افر ورکوي چې ته راشه ولې ما سره کار نه کوي. نو هماغه وخت دی چې موږ ملي ارزښتونه مجبوره کیږو پښو لاندې کړو خپل وطن په اړه فکر ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب. که څه هم په خپرونه کې فضلي صاحب نشته چې ستاسو دې ګیلې ته ځواب ورکړي خو په هر حال به وي یعنی هاشتگ ستاسو د زړه خبره هاشتگ گپ دل شما د بی بی سی د آزاد جرګې فیسبوکي بندر دی. په دې بحث کې ما څو ځلې له تاسو نه پوښتنه وکړه اوس هم له تاسو نه بیا پوښتم خیال اوس تاسو څه فکر کوئ چې د همدغه د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه څنګه کیدای سي چې جوته سي؟ نو ستاسو ځوانانو کومنټونو ته زه انتظار یم. مهربان شادیدان امین اکنون یک کامنت دیگه دریافت کردیم که بازم کاربر ما موضوع متوجه جناب شاهین صاحب ساختن. من میخوایم او را به خوانش بگیرم.
جناب شاهین معزز، چرا شما به خود حق میدید تا خانوادهتان درس و تحصیل نمایید اما عملا از آنان دفاع می نمایید که برای نسل جوان و خصوص دختران قیودات وضع می نمایید؟ جناب شاهین چه تبصره دارند؟ خب اجازه ده مهرباني زه هیڅ کله د هغه چا نه دفاع نه کوم چې هغه د تعلیم مخالف وي. تعلیم د موږ د دین امر دی، د وحی اولنی ټکی چې په قرآن کې راغلی اقرا دی. هر څوک چې د دې سره مخالفت کوي چې جنۍ د درس ونه وایي، زه د هغې خلاف یم. که څوک د دې دپاره شرایط وضع کوي او خاص شرایط ورته مهیا کوي، دا ډېره ښه خبره ده. مثلا د جنۍ د تعلیم په اړه باندې دوه نظریې دي. یو دا چې هغه جلا تعلیم وکړي او یو دا چې کو ایجوکیشن چې ورته وایي یا مختلط تعلیم هغه وکړي. زه د مختلط تعلیم خلاف یم. زه د دې طرفدار یم چې جنۍ په یو محفوظ محیط کې، په داسې محیط کې چې د دې سره خپلې همصنفیانې، استادانې، مامورینې د دې ټولو یو کمپس وي، په پوهنتون کې، په مکتب کې، او په دې شکل باندې هغه جنکیانې رشد وکړي او مخکې لاړې شي. زه فکر کوم دا زموږ د جامعې د عیني واقعیتو سره تطابق خوري. هیڅ کله د هغه چا طرفداري نه کوم چې هغه د تعلیم مخالف وي. دغه اوس هم زه همدغه حکومت یا د دې نه مخکې چې کوم حکومت و، د هغې سره زما د اختلاف یوه مهمه نقطه دا وه چې دوی د تعلیم په کمیت باندې کار وکړو، خو د تعلیم کیفیت د صفر سره برابر کړو. زه 3 کاله د یو پوهنتون افتخاري استاد پاتې شوی یم. هغه سویه چې یو کس پس د 12 صنف نه لري او تاسې بیا وګورئ، دا ډېره مایوسکونه ده چې سړی د 12 کاله درس وي او د 12 کالو په جریان کې د هغه ابتدایي شیان چې دی ورسره باید بلد اوسي، د هغې سره بلدتیا نه لري. دا مایوسکونه ده. بل زه دلته د یو خصوصي پوهنتون رئیس پاتې شوی یم. خصوصي پوهنتونو کې عیني مسله ده، یو څوک د پوهنتون نه بېسواده فارغېږي. ولې؟ د حکومت چیرته دی؟ دی یو نمایشي شی جوړ کړی دی د ارزیابۍ په نامه باندې، د هغې په اساس باندې د پوهنتونو ته ګریډ ورکوي، څوک الف کې راځي، څوک با کې راځي. دغه مکتبونو نه د یو حال اخیستی دی، د معلمانو نه یې حال اخیستی. په جاپان کې یو متل دی چې د معلم نه به 7 قدمه شاته ځي چې د هغې په سیوري باندې ستا قدم ونه لګي. او لوړترین معاش نه پوهېږم چې دا معلومات به څومره کره وي، خو په جاپان کې وزیرانو اعتراض وکړو چې د معلمانو معاشونه زموږ نه لوړ دي. جواب یې دا و چې هغه څوک چې تاسې د وزارت چوکۍ رسولی نو به د هغې امتیاز باید د تاسې نه لوړ وي. ډېره زیاته مننه. یک سوال یک کاربر ما به اسم اسدالله نبیزاده نوشتن که اگر پاسخ زود و زود بگیرن از آقای شاهین، سوال خود اتو مطرح کردن که چرا طالبان به عوض این که به صلح رو بیاورن به کشتار مردم بیگناه روی آوردن، اما روزا صدها مردم بیگناه افغانستان قربانی سیاست های اینها می شود. یک گپ قابل یادآوری است که شاهین صاحب فعال سیاسی است، سخنگوی طالبان نیستند که مستقیما سوالات راجع شود، اما چون که این برنامه را در قطر دفتر سیاسی طالبان میبینند، اونا باز اگر بخواین باز براتون جواب میتن. نظر کوتاه شاهین صاحب خود داشتیم، اما سوال و بحث در مورد نقش جوانان در روند جاری سال هست. اگر لطف کنین که مشخصا سوالایی که ما میپرسم و نظرهای شما را میخوایم در اون مورد نظرتون نوشته کنین و یا هم در مورد موضوع بحث شما سوال کنین، بحث جالبتر خواهد شد. شاهین صاحب زه ډېر مختصر د دوست دومره وایم چې مو په دغه مجلس کې چې ناست یو د سولې په اړه باندې بحث کوو، او سوله هغه څه ده چې هغه د جنګ مخنیوی کوي، د کشتار مخنیوی کوي، د قتل مخنیوی کوي. که چیرته مشخصا طالبانو ته وایي چې تاسو ولې خلک وژنئ، خو څلور ورځې تر مخ زما د ماما 3 کوچني اولادونه په هوان باندې ولګېدل. ابوبکر 4 کلن و شهید شو، او 2 نور چې د ابوبکر نه کشران دي هغه د اوس په ایمرجنسي شفاخانه کې پراته دي او تاسو چې ورتللی شئ لیدلی شئ. په جنګ کې تجاوزات موجود دي. زه د طالبانو طرف هم نه نفي کوم او د افغانستان د حکومت هم نه نفي کوم. دواړه طرفونه
د یعنی هغه د جنگ قربانیان د افغانستان ولس دي. صحیح شو. په دې اساس باندې که موږ یو طرفه غږ کوو په طالب باندې، خو د بل طرف باندې باید غږ وکړو او جدي غږ وکړو. د افغانستان حکومت خو د ټولو افغانانو ځان چتر بولي، نو بیا ته ولې په اوان باندې کلي ولې؟ مننه، ډیره زیاته مننه. عایشه جان، خب تا به حالی که در امی فیسبوک لایف بحث شد و تا به حال عمق گفته شد که روند جوانان پررنگ نیست، نقششان سمبولیک است و یک خودشان جوانان کدام حرکت ندارن به خاطر از این است که اعتماد ندارن. اما راه حل خویی نمیشه، دلایل خو هیچ افغانستان به نتیجه ای نمیرسانه. حالا به خاطر اینمی جوانان راه حل به نظر تو چی است؟ خب یک چیزی که بسیار زود مهم است ای که بزرگای سیاسی ما امروز درک کنن ای است که شمولیت جوانان در پروسه صلح نه تنها که حقشون است بلکه وجیبه و رسالتشون هم هست. امروز جوانا زمانی که خب این مسائل بیشتر ذکر شده که نقش معنادار جوانا باید در نظر گرفته شود از طرف تیم مذاکره کننده، از طرف حکومت، از طرف مسئولین. اما واقعیت چی است که هیچ وقت نقش معنادار تعریف نشده که نقش معنادار یعنی چی. اگر واقعیت ببینیم بیشتر جوانای ما در زیر چتر جامعه مدنی به یک شکل به یک شکل فعالیت داشتن و او اراده‌ای که جوانا دارند به خاطر صلح که ما ایره بارها شاهدش بودیم نه تنها در کابل بلکه در بسیار از ولایات که امو اراده و علاقه شیشتن با طالب و مذاکره را دارن. ما زمانی میتونیم که یک صلح را به وجود بیاریم، یک صلح دوامدار را که امو ذهنیت خلاف صلح را از سر میز برداریم. امروز اگر بسیاری از ساختارهای سیاسی که به خاطر پروسه صلح به وجود آمدن اگر در نظر بگیریم، اکثرشون یک نیروی به خاطر پیشرفت و به حرکت در آوردن طرحهای خود پروسه صلح نیست، بلکه یک پرشر به خاطر به حساب یک جواب، یک عکس العمل در مقابل پرشر طالباست. اگر ما از این روایت هایی که از این مفکوره هایی که از این ذهنیت هایی که بیشتر مخرب هستند، سابوتاژ کننده پروسه صلح هستند بگذاریم، میبینیم که جوانان بیشترین و فعالترین رول را میتونن داشته باشند، کاتالیست میتونن باشن بین طالبا و حکومت، چون که قربانی بودن، وارث جنگ بودن و ایجادگر جنگ نبودن. به اون دلیل جوانا در هر دو طرف هم پتانسیل و هم اراده به وجود آوردن صلح دارند. مزای صاحب ستاسو نظر؟ زه فکر کوم چې دا یو اوږدمهاله موضوع ده، ځکه دا موږ همغه د ذهنیتونو جوړولو خواته باید لاړ شو او کار پرې وکړو. دا چې اوس څه شوي او څه تصمیمونه نیول سوي دي او که موږ هر څه چې وو چې پلانای دې ایسته شي پلانای دې راسي، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دغه ټولګه چې وستلې د افغان ځوانانو ښه استازیتوب دې وشي کولی. نه تنها دوی په مجموع کې د ځوانانو لپاره ډېر کارونه دي چې باید زه غواړم دوه مهم ټکي اوس ذکر کړم چې چون دوه مهم اړخونه یې ګوري دا برنامه. هغه دا چې په یوې برخه کې دا تا په 2018 کال کې په بروکسل کنفرانس کې ما اشتراک وکړ، نړیواله ټولنې ته مې دغه موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې د جنگ ماهرین موږ ډېر زیات لرو، ځکه شخصا زه په جنگ کې زیږېدلی یم، په جنگ کې لوی سوی یم او شاید په جنگ کې مړ هم سم. نو د سولې په اړه مې ډېر لږ څه اورېدلي او لږ څه مې لیدلي دي. نو زه چې وخت د مکتب په دوران کې د سولې په ارزښت پوه سم، بیا زه چې د پوهنتون په وخت کې د سولې په ارزښتونو په واقعي معنا او تعریف یې پوه سم، همغه ده چې زه کله ټولنې ته وړاندې کېږم د سولې په اړه حداقل زما په مغزو کې یو څه شته. نو زموږ وړاندیز دا و چې د معارف وزارت لخوا نه د سولې یو مضمون دی ماشومانو ته، او همدارنګه په پوهنتونونو کې د سولې یو مضمون چې خوشبختانه د افغانستان سولې انسټیټیوټ جمع یو بل نهاد بهرنی نهاد و چې په ګډه سره کار وسو. په ځینې پوهنتونونو کې په امتحاني شکل د سولې یو مضمون موږ وړاندې کړ چې متاسفانه هغه بیا دوامداره پاتې نه سو، او چون شرایط دلته بیروکراسي ده، خو د ماشومانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې د دوی په ژبه سوله ورته تعریف سي. د دوی په ژبه زه چې یو ماشوم ته یو څه اخلم، یو د لوبو سامان اخلم، هغه شاید یو موټر خوښ نه کړي، هغه شاید یو پنډوس خوښ نه کړي، هماغه یو تفنګچې سره علاقه لري. ولې؟
چې دا په جنگي محیط کې غټ سوی او دا د سولې سره هغومره علاقه نه لري څومره چې د جنگ سره لري. نو دا د دوی په ذهنیتونو باندې کار پکار دی او دا یو اوږده پروسه ده چې دې کې ټول مسؤل دي خپله د ځوانانو نه نیولې تر نړیوالې ټولنې تر افغان حکومت. مهربان بازم خادم کاربر دیگه در صفحه فیسبوک جرگه آزاد نوشتن که سوالشان متوجه آقای شاهین است. شاهین صاحب محترم، سوله په څو ډوله ده؟ اوس موږ په کومه سوله کې قرار لرو؟ شاهین صاحب کلیک په لاندې ووایي چې د خپرونې وخت هم ګورې سوله یو سوله ده یو امن دی. سوله دا ده چې موږ د جنګ نه ووځو. امن دا دی چې زموږ سر خوندي وي، مال هم خوندي وي، ناموس هم خوندي وي، آبرو هم خوندي وي، عزت هم خوندي وي او د باکرامته ژوند وسایل ولرو، کار ولرو، زندگی ولرو. دغه امن دی. او سوله دا ده چې موږ فقط د جنګ نه د سولې طرف ته لاړ شو، یعنی د جنګ، د ټوپک، د انفجار غږونه یې موږ غوږو ته ونه رسېد. دغه سوله ده او متخاصم او هغه خلک چې یو د بل تر پرونه پورې هم یو د بل په مقابل کې سلا پورته کړې، هغه په یو میز سره کښېني، په یوه ملک سره ژوند وکړي، په یوه دفتر کې سره کار وکړي. دا سوله ده. او امن دا دی چې زه په ټوله معنا باندې ځان مسئول احساس کړم. بله مهربان. شازیه جان، پیشتر شما بالای وحیدجان انتقاد که داشتن پس صدا کردین در قسمت نقش جوانان و رول جوانان. بازم وحیدالله پاسخ دادن به شما، گفتن که هیجان است تاسې ځواب کې باید ووایم لومړی باید د ټولنې د دود سره سم په اسلامي رویه سمبال یو داسې چتر را جوړ شي چې د ټولنې د هر ډول تبعیض نه لري. تشکر. همکارم منیر مهربان که در برنامه همراه ما بودند. در ضمن په ملګرو ملتونو کې د ځوانانو پخوانی استازی عایشه خرم، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او سیاسي فعال نورالله شاهین په دې نور ډیره بخښنه غواړم. شاهین صاحب په دې خپرونې کې له موږ سره ول. همکارم منیر مهربان بود و از شمایی که در فیسبوک لایف همراه ما بودین، کامنت نشته کردین، خپل وړاندیزونه مو او نظریات مو له ما سره شریک کړل. ډیره زیاته مننه. بحث فیسبوک لایف گپ دل شما در اینجا به پایان میرسه، اما باز هم شما میتونین که در قسمت کامنت ها نظرتان، گپ دلتان بنویسین. ما و همکار منیر مهربان هستیم و هر نظرتان یک به یک ما میخوانیم و به ما اهمیت داره. تا فیسبوک لایف دیگه و تا جرگه آزادی BBC دیگه شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت خوش داشته باشین. هشتگ ستاسو د زړه خبره، هشتگ گپ دل شما.